السلام علیکم د ډیوا قدرمنو کتونکو اوریدونکو زه وکیل خان یم تاسو ته ستړي مشي ویم د ډیوا ستورو خبرونه ده او د ډیوا ستورو د خبرونه کې به تاسو زه نن د نړۍ یو شمیر هیوادونو ته بوزم په داسې حال باندې چې په ګرده مسلمان نړۍ کې نن د اختر خوشالین مانځل کیږي لومړی د ډیوی او د ډیوی د همکارانو او خصوصا زه په خپل وکیل خان تاسو ته د وړوکی اختر ډېر مبارک ویم الله دې وکړي چې دا اختر په پښتنه سیمه په پښتنه خاوره خوشحالي سوکالي امن راولیو د کورونا د وبا چې کومه ده د دینه مونږ ټول تاسو محفوظ پاتې شو په پروګرام په لومړی برخه کې به تاسو بوزم د امریکا نیویارک ایالت ته د نیویارک ایالت نه مونږ سره په دې خبرونه کې د پښتو ژبې وتلې هنرمند تکړه هنرمند مشهور هنرمند علمزیب مجاهد چې ډېر خلک یې د جانان شمشته ترور داسې په یو شمېر کردارونو باندې پیژني یې به راسره ملګري کېږي د هغې نه به پښتو چې هغې رستو کې بیمار شوي هم وو په داسې حال باندې چې د کرونا د وبا خبرې دي خصوصا په نیویارک کې هغوی خپل اختر څنګه نمانځي د خپلو کورنۍ سره ستاسو دپاره څه پیغام لري دغه پوښتنې به تکو په پروګرام کې به زه ستاسو میسیجونه ستاسو کامنټونه ستاسو پیغامونه که تاسو خپلو خپلوانو ته لیږل غواړئ به زه د پروګرام برخه جوړوم د دې پروګرام کې به تاسو زه د نیویارک رستو قطر بحرین دغه شانتي سعودي عرب ملیشیا انډونیشیا دغه شانتي یو شمېر هیوادونو ته تاسو بوزم چېرته نه به چې موږ سره ډېر خلک ملګري کېږي او ستاسو کم کامنټونه کم پیغامونه چې راځي به د پروګرام برخه جوړوم په لومړي سر کې په بازه علمزیب مجاهد صاحب ته په خیر راغلی یم علمزیب مجاهد صاحب په خیر راغلی ستړي مشه السلام علیکم وکیل جانا څنګه جوړې ښې تکړه زما د اړخه خصوصا تا بیا د ډي وي پوره ټیم ته د اختر مبارک شي او په ډېر د زړه د خلاصه ټولو پښتنو ته لربر پښتنو ته د اختر مبارکي وي او قبوله دي کی او خواست کومه چې خیر د اختر د لږ په کور تیر کړي دا اختر د په کور کې تیر کړي بالکل ښکلی پیغام ښکلی خبره قدمونو کتونکو تاسو را سره پاتې شئ علمزیب مجاهد صاحب د نیویارک نه را سره ملګری دی په پروګرام کې علمزیب مجاهد صاحب بیماري هم تېره کړه د خپلې بیمارۍ حال به هم درته وایي زه به تاسو یو شمېر هیوادونو ته بوزم که تاسو خپلو خپلوانو ته د اختر مبارکۍ لیږل غواړئ عمر خان صاحب ستاسو هم د اختر مبارک شي ډېره مننه دې کوم تاسو دپاره چې کوم دی علمزیب مجاهد صاحب عمر خان صاحب د اختر مبارکي وي الف شاه صاحب بهادر خان وایي چې زه پروګرام ګورم ساحل مجبور صاحب وایي چې ډېر ښکلی پروګرام دی علمزیب مجاهد صاحب ته مې سلامونه وایي او تاسو نه دا کېږي وي صحت هم څنګه دی اوس شکر الحمدلله او د ټولو ملګرو د کتونکو د مینوالو په دعا او د خپلو خپلوانو یار دوستانو په دعا باندې الحمدلله بالکل ټیک ټاک یم او سمدم یم د مثال به دا ورکړم چې ما ته د زړه یو ورپورې غوندې اټیک شو یو 3 سټنټ پکې لګولي نو زه یې ملګرو ته وایم لکه مې کچه کوټه ور پرېوته دلته مې پخه کړه کچه کوټه پخه کړه کا صحیح نو صحت هم برابر دی او زه به په علمزیب صاحب تاسو سره خبرې هم کوم خو زه غواړم چې کم کامنټونه پیغامونه راځي ستاسو دپاره خصوصا هغه زه د پروګرام برخه هم جوړ کړم دې وخت نور الله ارمان مداخل صاحب سلامونه را لېږلي وي ډېره مننه کوم چې علمزیب مجاهد صاحب هم راوستی دی او استاد نذیر خان وایي چې وکیل خان لاله اختر دې مبارک شه علمزیب مجاهد صاحب ته هم اختر مبارکي وي عبدالله خان روغاني صاحب وایي جانان ته مې ډېر سلامونه جانان د چا هیر نه دی جانان چې کوم دی نو د زړونو جانان دی اوسه پورې د خلکو په زړونو باندې راج کوي او باچاهي کوي علمزیب مجاهد صاحب د جانان په لهجه کې خو تر اختر د مبارکي ووایه که کولی شئ ځکه چې تاسو بیماري تېره کړه زه ټولو خپلو پښتنو ته که لرګي او که برګي د اختر مبارکي وایم او ما له دې د اختر مبارکي راولېږي ګورې ښه مالا د اختر مبارکي راولېږي صحیح څنګه اختر هم څنګه روان دی په نیویارک کې اختر څنګه روان دی شکر دی بس په کور یو او کور کې اختر دی او خوشحاله یو عجیبه غونډې لګي چې ملګرو سره خپلوانو سره میلاو نه شو نور کله به حالې ځلې ډېرې وي خو د ټولو نه چې کوم قیمتي شی دی هغه ستا ژوند دی ستا زندګي ده ستا د ملګرو ستا دوستانو ستا د بچو ستا تا سره چې کوم خوا کې خلک دي خدای دې نه کړي چې د اختر د مبارکۍ دپاره لاړ شو چې ته یو ډېر لوی نقصان ورکړو نو ښه به دا وي چې د اختر ټولو پښتنو ته خواست دی چې په کور کې تیر کړو او دا چې ژوند وي که خیر ډېر اخترونه به راځي ډېر زیات اخترونه به راځي نورې خبرې هم کوو راځو ارشاد اقبال حکیار صاحب سلامونه را لیږلي وي اختر مو مبارک شه دواړو ګلونو ته سهیل خان ممن صاحب موږ د امریکا د میکسیکو ایالت نه ګورو نه د میکسیکو ملک نه ګورو بخې عنایت الله صاحب وایي چې جانان ته مې سلامونه وایه او لوی وایي چې الله دې افغانستان ته راوله او دغه شانتي افغانستان کې به هم ملاقات کوو وي
او دغه شانتي صابر زرموال دغه سلامونه را لګري تاسو ته. سیال محمد سیال سے پروګرام ګوري. زیارت ګل احمد زی سے وی دوانو ګلونو ته د اختر مبارک وي. منظور خان سے وی سلامونه. وکیل خان سے تاسو ته علمجی مجاهد سے ته ډېر سلامونه کوم. ډېر سلامونه مینه در روان دي د خلکو یاد یې د خلکو هیر نه علمجی مجاهد سے او دغه چې کم دین دغه خبره چې د دې خلکو سره ډېر زیاته مینه د علمجی مجاهد سے او ډېر مینه سره کوي. خاص کر چې کم دین د پښتانه په ادر باندې ډېر مین دي. سره دا وته لګوای کنه دا ودم په ځان څنګه مین کړي دا راز راته لګوای. دا راز خدا دې کله چې ته په ژوند کې هر قوم لا خنداګانې ورکې او خوشحالۍ ورکې، نو یو خو زمونږ قوم چې کوم دی چې لږ دې ورسره خو کړل یا لږ دې خوشحاله کړه نو تر مرګه دې نه هېري. دا زمونږ د دې قوم خاصیت دی. بالکل بالکل. نو دې ټول قوم خپل خاصیت برقرار ساتلی دی او مالک غونډې خندولي دي. د دې مطلب دا دی چې زړه کې وي د موږ سره ډېر ښه کړي دي. حالانکه ښه دوی ما سره کړي چې دوی زه کتلی مو د دوی په وجه زه جانان شویم یا ما اکټینګ کړی دی په دنیا کې او دوی کتلی دی. نو خدای دې ټولو سره ښه کړي. الله دې د ټولو نصیبونه ښه کړي. الله دې که څوک بیماران یې په دې کې خدای دې هغوی له صحتونه ورکړي. او زه ډېر زیات مشکور یم چې زه اوس هم کوم ځای ته لاړ شم هغه مینه چې کوم ځای کې پښتون وینم رامنډه کې راپسې همغه اخلاص همغه مینه. نو زه په ژوند کې هر څه کوم خو د خپلو پښتنو چې کوم مینه ما سره وکړه یا ما سره کوي وکیل جان د زړه د کومې وایم چې زه ګورې د دې خلکو دا مینه نشم هېرولی. خدای ټولو سره ډېر ښه وکړي. خدای ټولو سره ډېر ښه وکړي. کیسر خان د نیوجرسي نمګوري او سلامونه ته را لیږي. کیسر چې کوم دی په خپل مومندو سره تعلق ساتي او وایي چې پروګرام مې ډېر زیات خوښیږي. علمزی مجاهد صاحب ته مې سلامونه وایه. ډېر خلک تپوس کوي چې علمزی مجاهد صاحب صحت څنګه دی. پروګرام په لومبنۍ برخه کې علمزی مجاهد صاحب د خپل صحت په اړه باندې وویلې. خامخا د پروګرام د خپلو ملګرو دوستانو ګاونډیانو سره شریک. په دې پروګرام کې به موږ سره مسافر راځي. د دوبۍ نه به راځي، د قطر نه به راځي، د بحرین نه به راځي، د ملیشیا نه به راځي، د انډونیشیا نه به راځي، د نیویارک نه به نور موږ سره مېلمانه راځي. او دغه شانتې علمزی مجاهد صاحب سره دا وخت خبرې اترې کوو. په کورنۍ کې سره څوک دي دا وخت دغلته په نیویارک کې علمزی مجاهد صاحب تاسو چې تاسو وایي چې فیمل سره وخت تېروي او تاسو په اولمپیک برخه کې ډېر ښکلي نصیحت وکړو خلکو ته چې اخترونه به ډېر راځي. اخترونه به موږ ډېر کوو خو چې اول د دې وبا نه ځان بچو ساتو. څوک څوک درسره ژوند کوي؟ بس کور والا مې دي او بچي مې دي. نو دوی سره په یو ځای باندې ژوند کوم لګیا یم او دا بچي زما ملګري هم دي او بچي مې هم دي. زه کله کله چې څوک نوی راشي وایم دا زما ملګري دي او زه د دوی پلار یم. دا زما ملګري دي سره د پلار یم. صحیح. زه خو یم لکه راولې ځان سره کېنوې که نه دا راولې ګوره دا ساحل دي راول او ډېر زه به دا ووایم چې علمزی مجاهد صاحب څنګه چې د پښتنو خدمت کړی دی څومره چې د پښتنو دپاره پښتانې خندولي دومره په خپلو بچو باندې هم خواري کړې ده او خپل بچي یې چې کوم دی په اعلی اعلی سکولونو کې اچولي. دا خو ساحل دی زه فکر کوم. ساحل په خیر ستړی مه شې. ستاسو دې مبارک شي. وعلیکم السلام. دا د علمزی مجاهد صاحب بچي دي. ته به راته خپل نوم ووایه که نه. ساحل حمزه مزه خو دې پېژنم خو زه یم چې اورېدونکي دې مو پېژني که نه. ګوره حمزه او څنګه اختر هم څنګه روان دی؟ حمزه ډېر ښه رباب غږوي. نو راویله حمزه ته رباب راواله که نه. حمزه رباب راواله مړه. حمزه رباب راواله. ګوره حمزه نه رباب علمزی مجاهد صاحب د علمزی مجاهد صاحب خبره دا ده جی جی چې د ده استاد نشته د رباب. ښه. دویمه دا ده چې په دې نیت مې ولا رباب کور ته راوړی چې د پښتو سندرې پکې اړي. ښه. نو پښتو به دې په امریکا کې نه هېري. پښتو به دې په امریکا کې نه هېرېږي. د دې رباب شاته دا راز دی بھائی. د رباب شاته ده. علمزی مجاهد صاحب په پښتنو مین او پښتانه په علمزی مجاهد مین او په امریکا کې هم پښتو ژوندۍ ساتل غواړي. داسې ده؟ بالکل. زما د دوی استاد نشته خو زه ما چې دا رباب راوړل نو بس زما ډېر هغه و چې یاره خپل کلچر دا یو نښه ده. زما بچی خو په دې کې پښتو سره ځاړي اردو هم پکې اړي ظاهره خبره ده انګریزي مړی په دې سره مدد د پښتو شعر یا چې غزل په یا چې ټپه په پیژني نیمکه په پیژني چاربیت په پیژني کنه رباعي په پیژني. نو دغه سره مدد د ټولو بچو ته د پښتو ادب او ثقافت ټول یادي.
بالکل ټول به ته یاد وي خبرې نورم کولم زیب صاحب خو زه غواړم مسافر دي او په لر او په بر دي او په سعودي او په دوبۍ او په قطر او په بحرین کې دي او حمزه چې کم دین خپل رباب هم راغسته خو یو څو کامنټونه دا پښتانه بم نه یرو تاسو سره مینه کوي تاسو سره چې کم دین په تاسو مین دي د دې کامنټونه به هم د پروګرام برخه جوړو ولی ثوابي دی هغه وی چې اختر دی مبارک شي د ملیشیا نه مسافر دی ستاد مبارک شي امیر علي صاحب مونږ ګوري امیر علي صاحب وی چې والد صاحب بیمار دی ماته هغه ته ډیره دعا کوي امیر علي صاحب پولیسو کې افسر دی حبیب خان وی چې تاسو ګورم سردار خان وی چې الله پاک دې جانان ته روغ صحت ورکړي جانان صاحب علمزیب صاحب ها حمزه رباب راغسته غواړو بس حمزه نه لطیف خان صاحب وی چې سلامونه وروره سردار ګجر صاحب هم وی د جانان د ډرامې یو ډایلاګ ته راته وی ډایلاګ د جانان د ډرامې ډایلاګ به تکي که خیری لکه صبرو کې خپل د حمزه نه رباب ورو حمزه تیارې آجی وسدا مال کوم ناراضي او بس لګون ته ولونه زه سم ده صحیح ده سم واه حمزه ورګه چې شو کې ټیونه کا خبر برابر کا خیر دی واه ډیر ښکلی تhank you so much ډیره مننه حمزه او ډیره مننه د کومه خوشاله اوسې ژوندې اوسې دا ګوره علمزی مجاهد صاحب چې په امریکا کې پښتو ژوندې ساتل غواړم د اختر موقع ده ډیر خلک خپه دي ډیر خلک غمجن دي ډیر خلکو نه چې کم دین خپل خپلوان جدا شوي دي او هغه په داسې حال باندې چې د کرونې د وبا خبرې دي په ګرد نړۍ کې اختر خلک لګیا دي په کورونو کې منځلي کیږي کنه او وی چې کم دین وی مسلمان تعالی والا شو حرم خدای تعالی والا شو غشایر وی کنه هغه شانتي کیسې دي نه چې کم دین جمعهتونو ته تعالی پرتی دي دغه شانتي اختر منځونه نشته دي او خلک په کورونو کې راګیر دي ډېر خپلوان د خپلوان نه جدا دي علمزی مجاهد صاحب تاسو د پاره مونږ را بللې دلته کې چې مونږ وختل چې تاسو سره خبرې اترې وکړو علمزی صاحب په بچو د ډېر خواري کړی ډېر مهنت وسره کوي او په پښتو مینه کنه او پښتو ژوندې ساتل غواړي په نیویارک کې سوي بچی دي سوي تاسو غ ډرامې چې ګوري تاسو پروګرامونه چې ګوري تاسو چې خبرې کې څه ته وي حمزه د سوي سایل د سوي دغه شانتي څه سوي نو چونکی زمانہ بچو نن سبا ارطغرل ډرامه ډیره مشهوره ده کنه او جی او نو داسې په لاره باندې ما سره لوی شو یو پنځه کاله په ملیشیا کې یو پنځه کاله دلته کې او د اوس په زما دام وطن دی او نو دي چې ګوري نو چې بابا تاسو څنګه کړی ما دې په ما ته خپل بدل نه اسلام څنګه کړی دي واو نو شوق شته د سایل ایز ا ډایرکټر شوق شته دا شوقونه شته او حمزه چې کوم دی د دلته کې یو سو ماډلینګ هم کړی دي جی او دلته کې یو انډین سو آرټ ډایرکټر دا کسدا به حمزه وی هغه په اوسان نیمم پکچرایز کړي صحیح ها صحیح خوري وسره کوي لګیا چې غواړي چې دلته په امریکا کې هم د پښتو او دغه شانتي پښتو ژوندې اوساده لګیا دي په دیبم فنکاران اداکاران او دغه شانتي آرټستان او ډایرکټران جوړیږي وخت پروګرام سره تر رسیدل سمره مجتا سونه اغسته نور ملمانه به هم را سره راځي پتلو کې پیغام بم سوي او اول خوري اول د سایل او د حمزه نه تاسو کوم چې دوی اختر په نیویارک کې څنګه روان دي سایل او حمزه لک بابا تم را نږدې شه اختر هم څنګه روان دي تاسو اختر څنګه روان دي جی دلته په نیویارک او تاسو ته جی پتر کرونا جی ډیر زیاته ده نو بس دا ډیر پهل اختر دی په دې ټول عمر کې زمونږ چې په کور کې دا دی چرته بار موزو فیملی سره جی ټایم تیرو دې چې دا چرته فیملی سره خپل ډرایو باندې چرته لاړ شي
ښه بس دا کور باندې کور باندې او د خپل بابا په اړه راته وایي د خپل بابا په اړه دې څه خوښېږي څه کمې خبرې د خپل بابا په پلار په اړه خوښېږي د علمزی مجاهد صاحب په اړه څه دې خوښېږي او بله مې د دې سره سم د یو بل تپوس کول غواړم څه دې خوښېږي او ستا پلار خو ډېر لوی سټار دی ډېر لوی چې کوم دی نو ډېر لوی چې کوم دی خلک ورسره ډېره مینه لري دغه ته څنګه لګي او څه دې خوښېږي ستا زما بابا باندې چې دې خبره کوي چې دیوال شاته ماته هغه کس ښکاري ډېر زیات هوښیار او ډېر زیات انټلیکچوال دی دا په ټي وي چې څه د دې کور کې ښکلې مونږ سره هماغه شان مزاح کر سکي خو ډېر سیریس انسان هم دي خاص سیریس انسان هم دی او دا خلک چې دوی چې پلار د ډېر غټ سټار دی غټ چې کم دی نو مطلب چې خلکو سره ملاویږي دغه کېږي که نه نو تاسو ملاویږئ چې تا ته چې علمزی مجاهد زوی نو څنګه ته محسوسېږي چې وره چې پلار خو چې کم دی نو لوی سټار فخر کوو جی بالکل فخر کوو چې مونږ هم د دې شانتي شو مونږ ډریم دی ځکه چې صوبه شو خو د ډېر غټ لیول دی جی ها صحیح مهنت وکړو او حمزه څه کوي حمزه ولې غلی دی حمزه رباب دی ګوره په خپل سر زده کړی دا چېرته نه زده کړی دا راته ووایه دا چې زمونږ بابا ملګری دی امان انکل یې نوم دی بس هغه راله لږ غونته کولو ښه او بس هغه نه مې سټارټ اغېستی دی ښه او په خپله اصل کې بیسیکلی پیانو پلیئر ښه پیانو غږوي صحیح سمه ده علمزی مجاهد صاحب جی سکول کې ټیچ کوي هم ډېر ښکلی علمزی مجاهد صاحب حمزه ساحل ناستی او غواړم د اختر ورځ د خلک چې کوم دی نو خوشحالۍ لګیا دي په کورونو نمانځي خپل خپلوان جدا دي د یو بل نه یو بل سره ملاوېدي نه شي ډېرو خلکو د خپلې کورنۍ داسې غړي چې هغې ډېر ته لاسته راوړنې کړې وي کامیابۍ وي د هغې باندې کور چې کوم دی خوشحالۍ وي هغه دغه خبره وي په ځینو خلکو باندې کورونه روان شي په ځینو خلکو دنیا روانه شي مطلب چې لړ شي کلي پرې روان شي داسې خلک د دنیا نه لړ د کروونې د وجې لړ پیغام به هم څه وي د اختر په دې موقع باندې په تلو کې به څه ویل غواړې بیا تاسو ته اجازه درکوم علمزی صاحب اول خو ستاسو د کتونکو ډېره مننه او نن سبا چې کومه ایشو ده کرونا نو زه خاص کر د خپل وطن چې کوم لربر پښتانه دي هغه د افغانستان دي بلکې ټول وطن خلکو ته یو ریکویسټ کوم چې چونکې زموږ وطن کې هغه وسایل نشته کوم چې په دې ملکونو کې دي جی دلته کې تاسو خو الله دې کې کرونا بیمار شې نو خو بس within 5-10 minutes پستا ټولر سب پوښیو ایڈمٹ پشه هر څه ټیسټونه به راشي پر کیونکه زموږ په ملک کې وسایل کم دي او وسایل نشته نو دا زموږ په لاس کې ده چې د دې بیمارۍ نه ځان څنګه په خپل بچو او خپل ملګری څنګه بچو خپل دوستان څنګه بچو خپل خپلوان څنګه بچو کیجاره او دا یو صدقه جاریه ده ځکه چې ته یو سړی د مرګ بچی نو دا یو ډېر لوی کار دی چې ته خدای دې کې چاته یو غلاټ شو هغه د لاسه ټول خاندان په دې بیمارۍ باندې بیمار شي او خدای دې کې وفات شي نو پښتنو ته دا یو پیغام دی چې الله لپاره دا یو جهاد وکړي چې د یو بل نه لرې اوسئ او د یو بل د ژوندونو د زندګو خیال وساتئ د یو بل د ژوندونو او د زندګو خیال وساتئ علمزی مجاهد صاحب ستاسو ساحل او دغه شانتې حمزه لوی سړي شي او علمزی مجاهد صاحب ستاسو ډېره مننه کوم دوی ته الله ژوند ورکړي تاسو ته خوشحالۍ وکړي الله ورکوټ دې شرمېږي نه راځي نو نه خبرې به ورسره کوو علمزی مجاهد صاحب او په دې حیران یم چې علمزی مجاهد صاحب ورکوټ زوی شرمېږي نو دا سوچ کوه دا سیده شرمېږي د خپل سکول صدر دی پریزیډنټ دی نه خو په هغې خو خبرې یو په هغې خبرې به ورسره کوو په دې به ورسره خبرې کوو ډېره مننه کوم ستاسو ساحل حمزه علمزی مجاهد صاحب یو جهان مننه خوشحاله اوسئ ډېره مهرباني ټولو پښتنو ته یو ځل بیا ټولو پښتنو ته ټولو پښتنو ته علمزی مجاهد صاحب وایي چې زما له طرفه انډیا هغه سندره راوي چومما دی چومما هغه راته ما سره کې ډېره مینه راکړې بس نور څه نشته چې دغه اجازه مینې په جواب کې ما سره نور څه نشته یا دعا ده مینه صحیح ده علمزی مجاهد صاحب پښتنو ډېره مینه راکړه ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ سلامونه قدرمنو کتونکو دا علمزی مجاهد صاحب د امریکا نیویارک ایالت نه موږ سره ملګری شوي په پروګرام کې تاسو وکتلو او اوس به دې نه پس تاسو بوزم یو شمېر نورو هیوادونو ته موږ سره به نور میلمانه هم راځي تر څو چې موږ سره د سعودي عرب قطر ملیشیا بحرین نه نور خلک میلمانه کېږي خبرې کوو نو زه تاسو کامنټونه به هم زه نه هېروم کیسر خان سرور امین صاحب او دغه شان نور موږ ملګري ګوري جمال الدین صاحب چې السلام علیکم جمال الدین د اماراتو العین ښار نه یم تاسو ته سلامونه کوم دغه شانتې دوی سلامونه را لېږلي دي جان افریدي صاحب وایي چې نایس جی ګوډ نور جانان علي ځواني
وایي چې سلامونه ابو زبینه سلام کوم دغه شانتي دیر میدان والا سلامونه سعودي عرب نه را لېږلي دي دیر میدان د سعودي عرب نه سلامونه راغلي ډېره ده یار منم دی کنه حضرت ملنګ صاحب وایي چې ماشاءالله لیاقت علي خان وایي چې الله دې ښه ساته جانان وروره جانان لاړه اوس به تاسو شیبو کې سعودي عرب ته بوزم سعودي عرب نه موږ سره یو بل ملمه ملګري کېږي او هغې سره موږ خبرې اترې کوو هغه به موږ سره سمد پښتين صاحب را سره ملګری کیږي سمد پښتين په سعودي عرب کې ژوند کوي په سعودي عرب کې د پښتنو اختر څنګه روان دي دوبۍ ته بمبوزم ملیشیا ته بمبوزم مینم کوم نشي مینه زورور د پروګرام د خپل ملګرو دوستانو سره خامخا شریک کې ځکه چې دا د مسافرو غږ هر چاته ورسیږي دا مسافر چې کم دي نو دي چې چرته هم دي دوی د دې مسافرو غږ چې مونږه هر چاته ورسو دا وخت چې کم دنو تاسو به بوزم سعودي عرب کې وځه خبرې اترې کوم سمد صاحب سره د نیویارک نه تاسو خبرې اترې وورې د علمزیب مجاهد صاحب بیا به نیویارک ته واپس تاسو بیا هم بوزم نیویارک کې بر سره یو بل ملما و مرسته د نیویارک نه راځي خو دې وخت تاسو به بوزم سعودي عرب تاسو کامنټونه تاسو پیغامونه به ټول د پروګرام برخه جوړوم دا وخت ما سره په فیسبوک لایو کې په دې خبرونه کې په دې پروګرام کې چې کوم ملمانه دي نو هغه دي جعفر خان وایي چې سلامونه ته وایم عزیز خان وایي چې سلام پرام شارجه شکیل مومن صاحب مونږه ګوري او علي محمد صاحب سلامونه را لېږلي دي محمد اسلام صاحب سلامونه را لېږلي دي محمد مسافر زلمی وی سلام عید مبارک دا راته وایي چې د دنیا په کم ګوټ کې چیرته یې اختر هم څنګه روان دی او دا راته وایي د کرونې سره څنګه یې دا راته په کامنټونو کې خامخا وایي چې مونږ خبر شو او تاسو مینه کم نشي نادر افغان صاحب هم مونږ ګوري مونږ کوشش کوو چې مونږ یو شمیر شاعران هم راولو او کوشش وکړو چې ګیلمن پښتين صاحب هم پکې راولو غم راته اختر په موضوع باندې شعرونه وایي خو دا وخت تاسو بوزم سعودي عرب نه را سره سمد ملګری شوی دی سمد حکیار پښتين صاحب او تاسو ماته خپل اسکایپ آیډیا نه هم را لېږلی شي چې چیرته یې راته راولېږئ زه به تاسو په پروګرامونو کې ځان سره راولم او تاسو سره به زه خبرې اترې کوم خو مینه هم کم نشي مینه زوروره ده دا زه نه وایم دا نازیه اقبال بیبي وي هغه مسافره ده سمد په خیر راغلی ستړی مه شئ ډیره مننه وکیل خان لاله تاسو ته او ډیوا لیدونکي اورېدونکي ته او ټولو مسلمانانو ته دا کوچني اختر مبارکي وایم خرغلاس درته وایم مننه لږ غونته رستو شه چې سر دې کټ کېږي نه چې زه دې وینم پوره لږ غونته رستو شه برابر رستو شه دغه شانتې بالکل اختر دې څنګه روان دی په سعودي عرب کې د مسافرو اختر څنګه دی بس وکیل خان لاله الحمدلله اختر خو تر اوسه پورې ډېر ښه وشو ډېره ښه ورځ ولمنځله شوله او مونږ اوس داسې وي چې پرون اعلان وشولو نو کورنټین شوي مونږ په کوټې کې لکه چېرته تللی نه وي بهر وتلی نه شي نو د اختر لمنځونه مونږ په خپلو کوټې کې ولمنځل هغه اعلان وشولو چې لکه د جومات له سپیکر چې کوم تکبیر څوک اوري نو هغه د په خپلو کوټې کې د اختر لمونځ ولمانځي او صرف په مکه کې او مدینه کې هغه دوه جماعتونه کولاو شوي وي هغې ته خلک تللی شول بقیه نور چې کوم ښارونه وي هغې کې ټول خلک په کوټې کې د اختر لمونځ ولمانځل ښه کوټو کې ولمانځه ته یوازې که نور ملګري سره شتې دغلته نه زه یوازې نور ملګري سره نشته نو یوازې اختر تیر کو په یوازې په مسافرۍ کې په دغه کمره کې د اختر تیر کو نه نور ملګري خو شته هغه نېرې کوټې کې دي هغه نېرې کمرې کې دي زه دلته اوس یوازې یم سم پخ کړو سم وخوړلو سم پخ کړو په اختر کې منه غوښې مو پخې کړې وې وریجې مو پخې کړې وې د فروټ مروټ مو راوړي میټایانو مو راوړي بس نو دا اختر و نور خو باقیات څه نه وي دغه اختر د مسافرو بس اختر وي د مسافرو مل شي خدایا ته د مجبورو مل شي خدایا او ته د سمد حکیار پښتين او د وکیل خان په شانته بیوسو مل شي خو خدایا کنه نو خدای شته کنه چې چا څوک هم نشته نو خدای شته او په دې باندې زموږ یقین دی نو راځم یو څو پیغامونه هم تاسو سره نور خبرې هم کوم بیا به تاسو بوزم قطر ته بوزم ملیشیا ته بوزم د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته تاسو نن بوزم په دې خبرونه کې چې تاسو د مسافرو حال وره هغه مسافر چې د خپل کورونو په خاطر باندې هغوی اخترونه هغوی روزې هغوی خپل خوشاله په مسافرۍ کې مانځي او په دې خاطر باندې چې خپل ژوند په دار کې خو د خپل کورنۍ ژوندونه هغه په آرام کړي او هغوی په سهولت سره وي خو بیا هم هغوی په کور کې د کرونې د وجې نه بار نه کېږي خلکو ته ویل کېږي چې کور کې نه سمارټ لاک ډاون باندې چې کم دی عمل نه کېږي په پاکستان کې د کرونې په افغانستان کې د کرونې کیسونه لګیا دي لکه د اور خورېږي ډېر داسې په تیزۍ سره روان دي خو بیا هم خلک وایي چې دا ټوکې دي دا ګپ دی او ډېرو خلکو چې کم دی د خپلې کورنۍ داسې غړي بیلل چې هغوی باندې چې کم دی نو کورونه نه هغې باندې کلی روان شو او خلک ورپسې خفه دي نو ټول سره مل پاتې شي فرهاد الدین خان وایي چې سلام فرام UAE اختر مو مبارک شه الحمدلله سیف فرهاد الدین خان ستا اختر څنګه روان دی ته راته ووایه په UAE کې یونایټډ عرب اماراتو کې ته طاهر خان وایي چې سلام عید مبارک طاهر صاحب ستاسو هم اختر مبارک شه او ډېره مننه دی کوم چې پیغام دې راولېږو شکیل مومن صاحب وایي په سعودي عرب کې د فیسبوک اختر ځکه دی چې خلک په کمرو کې ناست وي او دغه فیسبوک باندې مبارکۍ لیږي فل لاک ډاون دی داسې ده تاسو په فیسبوک باندې مبارکۍ ولېږلي یو بل ته بالکل داسې ده ها نسیم خان وایي چې
سیلینګ پته نشته چې څه ویل غواړي سمایلینګ یا سیلینګ علي صفدر صاحب وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ستا هم اختر مبارک شه علي صفدر صاحب پردیسی وزیر صاحب وایي چې ابو زبینا السلام علیکم عید مبارک شه ستا د عید مبارک شي اختر د مبارک شه او دا وخت عبد الله شیر صاحب مونږ ته نیویارک نه ټلیفون کې عبد الله شیر صاحب تاسو ماته سکایپ آی ډی خپل په میسنجر کې رولېګا عبد الله شیر صاحب زه تاسو ته وایم کته زما پروګرام اورئ عبد الله شیر صاحب که تاسو پروګرام اورئ نو تاسو ماته سکایپ آی ډی رولېګا عبد الله شیر چې کم دی نو هغه ځوان دی څوک چې د خیبر پختونخوا مردان سیمې سره تعلق ساتي او عبد الله شیر صاحب دلته په نیویارک کې راګیر شوی دی عبد الله شیر صاحب د یو بانک منیجر دی خو د کرونې د وجنه دلته په امریکا کې راګیر شوی دی او واپس نشیتلی د پاکستان لخوا چې کوم جازونه لګل کیږي پاکستان امبیسي لخوا چې کوم یا پاکستان د حکومت لخوا کوم جازونه راوستل کیږي چارټر جازونه راوستل کیږي او کې خپل خلک بوزي دا غینه $2000 د اخلي د یو کس نه عبد الله شیر صاحب وایي چې ما خپل بچي علاج د پاره امریکا ته راوستل په امریکا کې د کرونا د وایرس د وجې د خپل بچي علاج اونې کړی شو اوس غواړي چې واپس خپل ملک ته لړ شي او په دې دوران کې د عبد الله شیر صاحب سره یو بل د افسوس ډکه د خپکان ډکه واقعیا هغه د ټول جهان د مورجانه د دې دنیا نه رخصت شو خو د خپل مورونه لیدله په امریکا کې گیر دی او وایي چې جازونه نه دي بحال شوي چې دی لړ شي او د پاکستان حکومت ته دوی چې $2000 غواړي پاکستان حکومت ته هم ګناه نشته دی کم چې حساب سره وکړي چې دغه جازونه د یو طرفه تش راځي د بل طرفه ډک ځي نو چې تش راځي نو هغه هوتیل خوسکي او دغه کوي دغه حساب سره نو هغه دوی وایي چې مونږ ته هم ګناه نشته دوی داسې وایي زه د کوم حکومت نماینده نه یم خو کم چې دوی د ریس دغه خامخا به ویل غواړم د پاکستان د حکومت ځینې خلک وایي ټیکټونه ګران شوي دي ښه دا راته ووایه چې نور اخترونو کې به تاسو څه کوله سمد نور اخترونه دې په مسافرۍ کې تیر کړي کدا لومبي اختر دې په مسافرۍ کې نو وکیل خان لاله موږ دلته ډېر اخترونه کړي دي نور اخترونو کې خو به داسې و چې دلته زمونږ د چکر ځي د خلک په ټور باندې ځي سیو دا ورته وایي د بغیر سایډ کې د خبله ورته وایي په ادا کې ډېرې خوشحالیانې وي خلک اتڼونه کوي سباتونه کوي چکر لګوي خو دا ځل اختر خو داسې و چې بس دومره نوم وپې بس د عید لمانځلو ورځ وه بقیه مونږ په اختر اوس پیدلی نه چې اختر وایا که نه خو بس نن بروژې نه وې صرف دا خبره مونږ ته پته ولګېده چې آیا دا اختر ونه ښه نن روژه نه ونه نو تاسو چې دا اختر دی صحیح او کلي ته هم پیسې لېږلي د اختر دپاره که نه ولا وکیل خان لاله کلي ته مو پیسې اوس خو داسې دو چې هلته ډېره مشکله دو دلته مشکله دو د پیسې ډېر مشکلات دی د لژلو په وجه سره هلته په بینکونو باندې ډېر رشت وي له دې وجې نه بیا لکه پیسې داسې په وخت نشي لژلې تقریبا 2 میاشتې 2.5 درنه لیټ شي نو په هغې کې ډېره لیټي راځي ښه ډېره لیټي راځي صحیح ده سمه ده تاسو وایئ چې دغه شانتي کیسې دي نو سمد تاسو ډېره مننه کوم چې تاسو ډیوې ته وخت ورکړو را سره خبرې اترې وکړې زه به نورو ملکونو ته هم ځم نورو ملکونو ما سره نور مسافر هم راځي هغوی به هم راته خپل حال وایي ستا ډېره مننه کوم تاسو موږ ته سعودي عرب حال وایي او ما سره پروګرام کې وخت هم کمیږي او خلک ډېره مننه خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ یو ځل د بیا اختر مبارک شه ډېره مننه دا او سمد حکیار پښتین صاحب د دې نه پس تاسو بوزم قطر نه به موږ سره حکیم جان وزیر صاحب ملګری کیږي حکیم جان وزیر صاحب بیا به تاسو بوزم ملیشیا ته عمران کارپیټ والا به موږ سره ملګری کیږي حکیم جان وزیر چې کم دی نو به را سره په سکایپ اړیکه باندې په دې خپرونه کې ملګری کیږي د هغې نه به هم پوښتو چې د هغې اختر څنګه روان دی عبدالله شیر صاحب موږ ګوري ډېره مننه یې کوم فاروق خان وایي چې عبدالله خان وبخښئ عبدالله شیر صاحب زه کنفیوز شم هغه عبدالله خان نوم کوم چې په دلته په امریکا په پنسلوینیا ریاست کې راګیر دی دا وخت موږ سره د قطر نه د سکایپ اړیکه په دې خپرونه کې حکیم جان وزیر څوک چې د وزیرستان سره تعلق ساتي او په قطر کې غټ ګاډی چلی نه او الته کې خپل اختر څنګه نمانځي هغه به را سره ملګري کیږي خو زه یو څو کامنټونه ستاسو د پروګرام برخه جوړوم د هغې نه پس نیاز علي وایي چې زما سلامونه قبول کړئ که تاسو خپلو خپلوانو ته خپلو دوستانو ته خپلو ګاونډیانو ته دوکاندارانو ته دغه شم مالت خلکو ته د اختر مبارکۍ لیږل غواړئ نو هم دا یې ځای دی او دا د دې پروګرام د ډیوه ستورو خپرونه ده په دې خپرونه کې د دې موضوع نن ده د اختر پیغامونه د مسافرو حال او دلته کې چې کم دی نو ستاسو سره به زه په دې باندې خبرې اترې کوم نو تاسو ټول ما سره چې کم دی په پروګرام کې مل پاتې شي دا وخت ما سره به په دې حکیم جان وزیر صاحب ملګري کیږي د هغې نه به پوښتو چې د هغې اختر څنګه روان دی اول دوی ته په خیر راغلی وایم بیا ورسره چې کم دی نو بیا به زه ستاسو کامنټونه د پروګرام برخه جوړوم حکیم جان صاحب سره د خپلو ملګرو په خیر راغلی وعلیکم السلام وکیل الله څنګه شان خیر دی خیر دا ملګري زه څوک ناست دي د دې نومونه راته وایي جانماز خو پروت دی له خیره سره مونځ دې کړی ملګري سره بلال نامه ده او د بل نامه محمد رحمان او بلال د سره هم ناست دي دوی سره به هم خبرې اترې کوو حکیم جان صاحب خو زه یو څو کامنټونه کوم چې د مسافرو کامنټونه دي د مسافرو پیغامونه دي هغه د پروګرام برخه جوړوم نو که ستاسو اجازه وي څنګه دی خو حکیم جان صاحب او د کامنټونو د تلو نه مخکې تا چې کوم دی تېر ځل چې ما سره پروګرام کې راغلی وي نو هغه تاسو وایي چې تاسو ته چې کوم دی نو تنخواه نه به میلو شي اوس خو تنخواه خو ته میلو شوې ده که نه
یاره وکیل خان الله د منځ کې نشم بلار درجه کې بلاره درته میسج کړی و چې دغه میاشت کې درته نه ملوي اوف خدایا اگه الله دې خیر وکړي د مسافر مل شي خدایا وي تنخواه نشته دی په غیر تنخواه کار دی پس مسافرې کې حکیم جان صاحب را سره اوسه یو څو کامنټونه پروګرام برخه جوړوم کوم چې د مسافرو دي او دغه شانتي د لری لری زین روان دي دغه پروګرام برخه جوړوم بیا تاسو سره نور خبرې کوم څنګه دی خوخه حکیم جان صاحب ٹھیک ده بالکل ها مونږ سره دا وخت چې کم دینو عبد الله مبارک ته هغه وی چې عید مبارک عبد الله مبارک صاحب وی چې عید مبارک ستاسو عید مبارک شیرور مې یعنی او مسرور داول صاحب وکیل جان عید مبارک زه د ابو دوبی نه یم نو ستاسو عید مبارک شي مسرور داول صاحب یو جهان مننه احمد خان پردیس ته هغه وی تاسو او ټول اوریدونکو ته اختر مبارک یم احمد د ملیشیا نه یم سو شوبې کې زما ملیشیا تم در روان یم الته نو مونږ سره خبرې اترې کو د ملیشیا حال به هم راته وي دغه شانتي قاضي شفیع الله صاحب وی چې ګیلمن یم ولې ګیلمن یم لکه ګیلې مکو زمانہ کنه نو دا به دوه لکه ګیلو ورځ نه ده کنه موږ خپل مغری خپایو او مسافر یو نو ګیلې معنی را نه مکوا نثار محمد صاحب چې السلام علیکم زه محمد نثار د سعودي عرب نه د اختر مبارکي وایم څنګه نقیب الله اچکزی صاحب سلام را لګل د ریحان خان وی چې وکیل خانه سلام وکیل خان لالا د انګلند نه وعلیکم السلام زموږ له خوا هم تاسو وعلیکم سلام فیاض خان فیاض وی چې سلام وعلیکم سلام عارف رزمک صاحب سلام را لګل د شکیل محمد صاحب چې عید مبارک ټو یو عمر خورشید ریاض احمد ډیر مننه کوم شکیل صاحب ډیر مننه سرور امین صاحب هم په خپل دی وخت یو بل خواستم کول غواړم سرور امین صاحب چې ماته دعا کوي سرور امین صاحب په خپل د سرور امین صاحب ټوله کورنۍ په میساچوسټ ریاست کې پاتې کیږي او دوی وایي چې په کرونا باندې اخته شوی دي کرونا وته لګیدل دا نو دعا وته کوي چې دې ټیسټونه نیگیټیو راشي یا منفي راشي سرور امین صاحب ته مننه کوم بلال خان کاکړ وایي چې تاسو پروګرام ګورم سوراب باکاخیل وایي چې اختر مو مبارک شه وکیل جان لالا او تاسو ټول ملمنو ته سوراب او بخې کزه پر کمنټونو زر ضربم کړ چانوم غلط وي منو ډیر په بخنه سره ډیر په معذرت سره ما ته بخنه کوي کنه ها حکیم جان صاحب اعظم تاسو ته دا راته وایي دغه شانتي برابر کې ګوره اختر هم څنګه روان دي دا راته وایي تاسو اختر څنګه روان دي اختر خو الحمدلله خدای جهان الله مسافرې به څه اختر او بیا هم خدای الحمدلله بس خطر شو بس ډېرې کې بار ته وتاي نشي مسافرې اسه داسې اختر دی او بیا اوس خو کرنټاین حالات کې مطلب لکه بار ته سړای نشي وتاي ها په موبایل کو تمرا کاګه په ټلیفون ته تر روان دي مبارک دا د ټلیفون روان دي څنګه نه نشته ټلیفون سره موبایل ګولټاو هم سیده کوم او کنه ګمای کې غړې راته خېټه خوري غړې دی چولې دا او مای ګاډ ما وی کې غړې دی چولې دا بلال څنګه تاسو د مای کې حکیم جان سره خدا خبر وکړه اختر څنګه روان دي دا راته وای د مسافر اختر څنګه روان الحمدلله اختر خو اختر د مدر ته مسافرې به څه اختر خو بیا الحمدلله خطر شو او بس کمرې کې بس وای فای او بس کلی پټګون ګوري هر چا ته بس خیر مبارک بس دا حالات بار ته وتاي نشي لکه مکتب نور اخترونه کې بلوړل چې د خپل یارانو دوستانو داوا وګرځي چې دا به راغله اختر مبارکي بده وکړلې او د وسالات کې بس کمرې کې نوست بار ته وطن سیستم ستانه بس نوست فیسبوک ته اختر مبارکي دي او کار هم روان دي کنه کار مو درېدل دي کار الحمدلله روان دي بالکل بس ان شاء الله سبا ته په ډیپټي وي خو سبا ته به نه ورسي بل ورسي نو چې تاسو چې تنخواه راته نه ملاويږي کار روان دي تنخواه نشته بغیر تنخواه کار کوي نن سبا حکیم جان څنګه ها جی درې ورځې مخته راته میسج وکړم ورته څو پیرې میسجونه وکړل چې پیسې روپۍ تنخواه څه حساب دی خو هغه راته وایي چې بس بلې میاشتې 15 تاریخ پورې به درته ملو شي ها صحیح بلې میاشتې 15 تاریخ پورې به ته ملو شي صحیح ده او په دې مسافرۍ کې چې کوم تاسو واجب په کمره کې اختر روان دي د کلی ته څه یادېږي دی وخت په کلی کې هم کرونا ده کنه تاسو د وزیرستان تاسو نور ملګری دي وزیرستان سره دی لګي ځان تر نږدې کې چې ما تخکاری بالکل د یو کلی د یو علاقې د کورم ایجنسی وزیرستان د اصل وزیر کوم وزیر او سګي په کورم ایجنسی کې هم پاتې کېږي ها او دا چې جوخ چناس نو کرونا یو بلته ونه لګي کرونا خو خدای مکه چې کم نه دا خوري ماسکونه هم نه دی چولی نه زه نه یریږم زه خپل ماسک راواله ما چې دا ماسک واچو ما ماسک شو او کنه ګوره نه سره څه نشته چې لکه خاص کر په دغه ایریا کې کرونا څه د خاص څنګه نشته ماسکونه خو اچوي کنه ګوره ما دا ماسک واچو کنه دا ماسکونه خو ډیر ضروری دا شی ډیر ضروری دی نه سبا دي شی ډیر ضرورت دی هر چاته نه نو ماسک ډیر زیات ضروری دی دا وځه تا ګرځي بغالې بندرو هر وا کروزر چې او راځي چې څنګه دا ویني بس ماشاءالله قطر خو شرطه الحمدلله لکه حکومت ډیر د عربو په کې د قطر ډیر زبردست حکومت
بس تیرو څیو د شرا درته وکړي چې ماسک واچوه بس بیا ماسک وچوي سره رویه د ځایي خلکو رویه در سره قطر چې کوم دی نو هغه ملک دی چې هغه یو ډېر مالدارترین ملک دی په دنیا کې دا وخت د دنیا په مخ باندې چې هغه ملکونو کې دی چې دا یو مالدارترین ملک دی تاسو سره چې کوم دی دغه مالداره خو دی خو تاسو ته خو تنخواه نشته دی بغیر تنخواه به درکېدله خو دا راته ووایه چې قطر ځایي خلک ستاسو خیال څومره ساتي مطلب رویه در سره څنګه وي وکیل خان لکه زه درته وایم قطر د نور عربو لکه بل کنټري ته خو موږ نه لاړو خو د قطر حکومت د قطر خلک دغه انتهایی زبردست ماشاءالله ډېره ښکلې رویه ده خاص کر د پښتنو سره او د پاکستاني سره انتهایی ډېره زیاته ډېر صحیح دي ډېر صحیح دي ډېر اخلاق صحیح محمد یوسف منګل صاحب وی د دې کوچنی اختر د تاسو ته دا کوچنی اختر دی تاسو ټول ته ډېر مبارک وي منګل صاحب تاسو دې هم ډېر مبارک شي او تاسو دغه ښه پیغام نه د مسافرو لپاره دغه پیغام نه ډېره مننه کوم صدیق الله مسکین صاحب سلامونه را لېږلي دي صدیق الله مسکین وزیر یم ډېره مننه کوم حیدر زمان صاحب وی چې عید مبارک تاسو دې عید مبارک شي ګل شاهنواز صاحب وی چې سلام وعلیکم سلام بصیر خیان بصیر صاحب بشیر صاحب وی چې بشیر دې که بصیر دې په نه پوهېږم زه وی چې کوم دین ټول مسافرو ته سلام کوم عمر خان وی چې ایوان او بیا دغه شانتي امان مسعود صاحب وی ته نشته دی خپه ده او عمر بادر صاحب وی چې پلیز وکیل بیا کال ماته وکړي او عید مبارک وکیل خانه آی لایو ان دوبه هیر لیو ان دوبه هیر دی په دوبه کې پاتې کی حمید پراچاوي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو عید الفطر مبارک هو ډیره مننه کوم ها پتلو کې با د خپل سیمې د وطن خلکو ته سوای چې هغه خلک چې تاسو نه ډیمانډونه کوي چې غړې رولېګا ساري غړې ته هم ډیر خلک غلي چې دا بر لکه را دیږي نو دا تاګي ته وسوي لغواړي چې ژوند خو په سختو کې خوده کنه کتا ژوند ډیر په سختۍ کې دی کله خلک په دامه کې چې گزارا د بوجار سره د لوسه شي گزارا د کو ها بیا خاص کر دا لګي خلک چې کوم یو کې خلک انتهایی فارغ خلک د 1 روپۍ کور ځکه وطن کې نو کو چې قطر ته دوبۍ ته سعودي ته یو ورور لوټ شي یا بتر لوټ شي بتر ځای لوټ وي نور به مکمل ورته نو استي بس دا تیار فروکې دي او لګي په دې په 15 روپۍ د ټول دا میسج هاي گزارا دا او حالات ګاډ ور دي دا نور ملګری ولې داسې غلي ناسي دي سوي نه د دې اختر څنګه دا راته وای کنه دا ګوره حکیم جان وکیل خان اول دا نیکی هله اختر مبارکي د تاوړنی کوم ها مننه وعلیکم سلام څنګه اختر تاسو څنګه روان دي بل ملګری خو ماسک را واغسته الحمدلله خبر ده الحمدلله اختر خو شو بیا هم به هر حال سعید زګه چې اوس نشي وکیل خان دا آبادی کنه ته شي دی خو الحمدلله با سړی روغ سیراتی کنه وبردي اختر وطن ته ویلې نه خو چې روغ سیراتی کنه اختر خوان ورته الحمدلله ټول خبره باریو ها ټول خبر نو خو وختونه ته غواړم خو ژوند ته غواړم خوشاله اوسې ژوندۍ اوسې دی بل ملګری ته ماس یو څه د نوم راته ځل بیا وای محمد رحمان صاحب ته څنګه ته ولې داسې غلي څه خپې کو همون دا اختر مبارکي وایم نه لاله چا ته اختر مبارکي تاسو چا ته اختر مبارکي چا ته اختر مبارکي ول غواړي کلی کې ها مسلمانانو ورونو ته الله دې کې دغه مسلمانانو په تابانه هم دومره ماین وي او تا سره چې کم دینه مینه کوي کنه رحمان صاحب حکیم جان صاحب کبتلو کې خلکو ته مبارکي ویل غواړي چاته مبارکي ویل غواړي نو وای بس تاسو ته اجازه درکوم بس څوک چې د مش پروګرام ګوري خبره راوي ټول د مې طرف نه سپیشل مبارکي او الله دا وکړي چې رجه تاریخي منځنه او د سنار صلاح قبول منظور کو په دربار کې سمه ده ډیره مننه کوم تاسو خوشاله اوسئ ژوندۍ اوسئ ګړندۍ اوسئ او یو جهان مننه چې ډیوې تم وخت ورکو را سره خبرې اترې وکړې حکیم جان صاحب او دغه شانتي تاسو ملګرو ته ډیره مننه کوم چې تاسو موږ سره په پروګرام کې رااله خبرې مراته وکړې یو جهان مننه ډیره مننه کله مونږ کتونکو د حکیم جان صاحب او دغه شانتي دغه د ملګرو خبرې تاسو اورې دی هغه وی چې اختر روان دی هغه شانتي خوند نشته خو بیا هم زه به تاسو اوس بوزم ملیشیا نه موږ سره نور ملګری هم ملګری کیږي نظر حسین صاحب هم میسجونه کوي عمران کارپټ والا بیا براغې نه پس تاسو واپس نیویارک ته راځم راولم علمزي مجاهد صاحب خبرې تاسو په لومبنه برخه کې وره دي چې علمزي مجاهد صاحب اختر څنګه خو تاسو دا هم ویل غواړم چې هغه مسافر څوک چې په امریکا کې یوازې ژوند کوي او په تورنو کې اوسه څوک نه وي عمران تر خپل موبایل په خپل ځای باندې کېره ته ما خپل نوم وې او دا شانتي په خپل ځای چې کله کېنې زه به درغې پورې د خپل اوریدونکو کتونکو کامنټونو د پروګرام برخه جوړ کوم ملیشیا ته بوتل دی وخت زه ملیشیا ته راغلی ما کنه ګوره بو متل نیویارک ته بوتل نیویارک نه کډ دغه ته بوتل سعودي عرب ته بوتل سعودي عرب نه بیا قطر ته بوتل قطر نه اوس ملیشیا ته بوتم واپس نیویارک ته راولم بیا به واپس خپل کور ته واشنگټن ته راشم او ماسک مم نه دی چول چې خدای مکه دغه راتهونه لګي کنه نو دوباره ته کوي ګوره تاسو په خاطر باندې تاسو را مسافر خیمه او تاسو کامنټونو کې تاسو خپل خپلوانو ته دوستانو ته یارانو ته د اختر مبارک
مرکه ورکول غواړي نو خامخا راته په دلته کامنټونو کې ولیکئ. یحیی خان وی چې وکیل خان اختر دې مبارک شه، بریالي اوسئ او خوشاله اوسئ چې هر چرته یې. نو ډیره مننه کوم تاسو یحیی خان چې تاسو مخه او خالد خان وی چې کال نو کال د څنګه وکم ته ما خپل آی ډی ولګه، تاسو خپل آیډیا نه هم ما تر لګل شي. ځنې کامنټونه زه لایک کوم دلته لګیم. هغه لایک کول مقصد زما دا دی چې یو خو تاسو ته پته ولګي چې تاسو سره یو تاسو دا کامنټونه وینم. بل خبره دا ده چې تاسو ته زما آی ډی درشي، یو آی ډی ودرشي یا ما چې کوم ذاتی آی ډی دا غم ته درشي او هغه باندې تاسو ما ته بیا ولیکئ خپل آیډیا نه راته ولګي. نو زه به تاسو ته خامخه کنن نینو سبا او کسبا نینو بل سبا زه نور پروګرامونه هم د مسافرو او د اختر په اړه کوم او غواړم چې تاسو پکې ځان سره راولم. نو مینم کوم نشي مینه زوره وره ده. دا وخت ما سره فضل خالق صاحب مونږ ګوري ډیره مننه کوم، سلام را لګل دي. اول میر زدران صاحب سلام را لګل دي. عبدالله مبارک وی چې دیوا نمبر راکا، د ډیوی نمبر خو دا وخت بند رور مې مونږ په کور کې کار کو، دا زما کور د چې کوم ځنه تماوینه اوس دی وخت کنه. خو زه په ملیشیا ته نیم ملیشیا کې یو په ملیشیا کې یو په ورجینیا کې دی وخت کې. انور غنی صاحب وی د اختر نه خوشاله نشته دی. مونږ وایو چې تھینکس کنه. دغه شان کوکو جانان وی چې اختر دې مبارک شه وکیل خانه زره پی اولاد باجوړ نه ما ته سلامونه کوم. دا وخت ما سره یو بل رور یو بل ملګری چې د بونیر سره تعلق ساتي د عمران کارپټ والا په نوم باندې پیژندل کیږي په ملیشیا کې. دا وخت د اسکایپ په لیک باندې ما سره ملګری شوی دی او اوس پورې موږ کارپټ عمرونه لګو قسم دې بس مړه عرفان کارپټ اسه چې کارپټ نه عمران کارپټ والا خپل نوم راته وایا ته عمران کارپټ والا ته ولي وي په ملیشیا کې خلک خجی دا زما خپل نوم دی سید مختار علی شاه دی. سید مختار علی سره تعلق ساتم. ها جی او دا په 2007 کې چې زمونږ مشر زوی دا پیدا شوی نو دا هغه د نوم چې دی دا ما عمران یا خیری حقیقت کې دا زما د زوی نوم دی جی. خډیره لا اصل کې دا خپل نوم عمران کارپټ شو ناغي باندې بیا زمونږ بیا زما مشهور جاراله ناغي سره دی وجه باندې مشهور ما خپدي باندې مشهور په ملیشیا کې اختر څنګه روان دي دا راته وای. وکیل خان صاحب الحمدلله زمونږ د ګورنمنت کوم ملیشیا دا اندر وکړو چې په صوبه کې دنه مکمل اجازه تو د ګرځېدو. ها خو د یوې صوبې نه بلې صوبې ته اجازت تقریبا شپږشتم تاریخ پورې نشته دی چاته بالکل په هر څه طریقه کې خو لکه نشي بلې صوبې ته. ها نو چې او بلې دا پابندي ولا غولې و چې هر ځای کې تاسو کوم کورونو کې تاسو ټول یو ځای کې نو د شلو نه زیات کسان ته اجازت نو باقاعده پولیس چې راغي باقاعده گاډي ګرځیدو چې کم کور ته چرته زیات گاډي ولیدو او یادې سه غنه غونه نو باقاعده کسان به ول شمارلو اداغي دغه خلاف به بیا کاروایی کوله. نور الحمدلله څنګه تاسو ته معلومه ده لاک ډاون خو جو شروع شو کاروبارونه دلته زمونږ په 4 مې باندې سٹارټ کړو. ها ان چې کوم زم بزنس کوم خلکو نو هغه دا ټیک ته دا شل ورځې ورته ملاو شو ټیم نو پدې شل ورځو کې کافي لکه بزنس شوی او خلک ډېر خوشاله دي. مطلب پیسې مېسي ګټلې تاسو؟ الحمدلله بالکل ګټلې جی. زمونږ اصل کې دا زمونږ کارپټ بکاله را لګي ستاسو خو چې کله د خانه والو ستاسو الته سیستم برابر شي زمونږ د دې غاړي برابر شي ولې چې نن سبا دغه سیستم لګم غاډي وړي شي دي نو بالکل تابعدار بالکل طالب پس کلاس د ترک والا کارپټ هندمیډ کارپټ کا خیر نصیب شي ستاسو د ولېګم. عمران کارپټ والا دا مې ولیدل چې پښتون ډېر سپینیت وي او بلالچ تعلق ساتي او ډېر په سیاست نه پوهیږي او په لومبي ځل مې داسې پښتون ولید چې هغه چې کم نه کو سیاسي جواب هم ورکول شي داسې کنه مطلب ساده غونډه د بونیر سره تعلق ساتي وګوره تا وایي چې کله صحیح چې تاسو ته څنګه تصویران مخکې دا ته بالکل دا بیا موږ ته دوی بالکل به دا معمولی خبره دي. دا خو مې اساسه غاپو لګو عمران صاحب عمران مختار صاحب دا خو مې اساسه غاپو لګو. ها مسلې ډېرې دي په ملیشیا کې تاسو وایي چې دغه شانتي اوس نرمي راغلي د خلکو کاروبارونه کړی دي پیسې مېسي ګټي پښتانه د غلطه کی دي پښتانه ډېر دي په ملیشیا کې. یاره جی ټوټل پښتانه چې کم از کم زمونږ په ملیشیا کې صرف پښتانه د نور خلک نه لکه سندیان بلوچان نو څه 1,30,000 خو شه زمونږ پښتانه شته دي. د شمیرې تر کم ځای نه وي د ځان نه وي که حکومت وي د شمیرې نه جی نه دا په 2007 کې په 2010 کې جی دا و 80,000 نه د شمیرې وې سو په 2010 د شمارلې چاري دا کسان شمار دا کومې ادارې شمارلې دا ادارې دي باقاعده داخله چینټر کېږي د دې باقاعده ریکارډ دی د امبیسو سره د دې ریکارډ باقاعده پروت دی د هر صوبه کې چې سوره پاکستانیانی لکه کومې صوبې چې مونږ ته نږدې دي د دې خو مونږ ته پته لګي چې دوره خلک شته دي. ها صحیح زه یو څو کامنټونه پروګرام برخه جوړوم چې مسافر دي او څوک په یو ځای دي څوک په بل ځای دي تاسو سره دوه خبرې نورې کول غواړم بیا به زم نیویارک نو ما سره بل ملګری هم ملګری کی په پروګرام کې نور محمد غروال دی غوي چې وکیل خانه ډېر روانه مړ وته ته نه چا سایکل نه کومه وانه ده استه چا روان خو غزړی چې سړی سایکل دی
عمران کنه مختار صاحب نو داود محمد زی چکزی سلامونه را لګری دی او پاکستان چمن نه مده چمن دا پیغام را لګي بلوچستان نه محمد گوهر زازی سے بوچ سلامونه په اوربنده پوخلی اختر مو مبارک شه تاسو دې مبارک شي زازی سے ژوندې اوسئ ګړندې اوسئ الله دې لره نصر الله خان سے بوچ السلام علیکم وکیل خانه الله پاک دې کامیاب او خوشاله سراتا سره د ټولو پښتنو او خصوصا دستا ډیر مننه کوم رفیع الله خان وی چې وکیل خان لاله عید مبارک هو خیر مبارک ما غوړي اردو کې دا شی ذکر دی خیر مبارک هو کنه موږ ډیر اردو نه راځي خدای یو څو ټکی پکې راځي زاید صاحب زه چې السلام علیکم اختر مو مبارک شه ټولو ته رحمان همدرد صاحب سلام را لګل دي او ساروان آشنا وی چې سلامونه سمد حقیار پښتین صاحب مونږ ګوري مننه کو او ورته وایو چې پروګرام د سره شریک کا نور خو پوي کنه اختر مبارکي درته وایم نورګل صاحب وی ظفر اقبال صاحب وی چې وکیل خان سے تاسو دې هم ټولو مسلمانانو ته ډیر کوچنی اختر مبارکي وایم او ډیر ښه پروګرام دی لولی احمد ناسه لولی احمد ډون کیش ظالم نوم دی مختار صاحب ځنې ځنې نومونه به داسې خوري چې کله زړه ته پریوزي ها بالکل جی په ملیشیا کې د پښتنو ډېرې مسلې وي د جازونو د تګ راتګ مسلې وي تاسو پای کې ډېر زیات انوالو وي مختار صاحب هغه مسله چیرته ورسېده بالکل تر اوسه تر نن تاریخ پورې جی هغه مسلې چې د اکه شان روانې دي او تقریبا زموږ سره د ملیشیا ګورنمنت بیا یو مدد کو چې په دې 17 مې موږ لا 2000 راکړو میلندو او هغه کې زموږ 331 کېدیانې وړو ها او جی نو دا زموږ سره د ګورنمنت ملیشیا لکه یو غټ مدد وکړو بیا او د دینه مخکې چې اوس په 22 مې باندې یو جاستلې جمعې په ورځ باقاعده هغه ثبوتونه پراته ډېر انتخابي په بلیک باندې ټیکټونه خرڅيږي وکیل خان صاحب او دغه شی ډېر زیات انتخابي خلک لکه ډېر تنگ کړی دي او دغه څه هیڅ حل نه راوځي مختار صاحب ما ته خو خبريال په حساب باندې ویل شي جاړه به وینا خو زه بعضې وخت مې چې پر سکرین راشم مخامخ د خلکو سره وجاړم دا ستاسو د غمونه د پریشانۍ چې زه وینم یاره جی داسې کار دی چې په دې زیارت په ورځ یو زموږ د سوات یو ورور دی الله دې وبخښي په ډنډ کې ډوب شوی او مړ هغه 27 سال عمر دی جی دا په ملیشیا کې جی بالکل ملیشیا کې په ډنډ کې څه کول خلوالي نه جی دا یو ځنګل دی کې بدی په دې ونو د باندې پرې بوټو دا دوايي د دغه کار به کاو نو ګرمي ول ډیره زیاته شی و نو هغه کې لامبل چې لامبل نو 1993 پیدایش دي ینګ الکتی جی نو هغه هسپتال کې مونږه غار سو وکړو نو مونږ دا خیال چې جمعې په ورځ پلیټ راته نو هغه مونږ ډیر زیات کوشش وکړو چې مونږ له دی وسه نو خدای شته چې هغه مړ مونږ ته اوس هسپتال کې فروت ته داغه امبیسي سره رابطه کړل دلته کې خدای شل شي چې دلته مردان یو تن په حق رسیدل دلته په نیویارک کې کرونا د وجنه مړ شي التهاب سي بنو هغه چې کم نه هغه په نیویارک کې وفات شي او داغه کورونه ډیره زیاته پریشان و ایو وخت چې خپل مړ پاکستان ته وسی داغه جسد چې کم نه داغه باندې چې کم نه پاکستان ته وسی خو بیا پای کې مونږ چې کم نه دلته چې مونږ ته کله سوال جواب وشو مونږ پکې مختلف چې کوم دی عرفان صاحب څوک چې په امریکا په ټکساس ایالت کې د پاکستان د کونسلر د فرست سیکریټري دی هغه سره رابطه وکړه دلته په امبیسي کې شیراز صاحب څوک چې د بلوچستان سره تعلق ساتي فرست سیکریټري هغه سره رابطه وکړه په نیویارک کې د کونسلګری چې کوم کونسلر ده هغه سره رابطه وکړه نو موږ ته دا ویلی شو چې د پاکستان چې کوم چارټر جازونه راځي ای چې کوم کسان بوزي $2000 د یو کس نه اخلي خو مړی نه وړي دی وته ویل شي بیا هغه خپل مړی د هغه کورنۍ د پاکستان نه پیسې رولېږلې نورې پیسې رولېږلې او د هغه مړی باندې تقریبا د ما سره خیال کې چې قطر ایرویز والا $9,000 غستل کم چې نږدې تقریبا $9,000 ته 1.5 लाख تقریبا آلموست چې کم نه نو 8 لک روپۍ سره دغه ټیکټ شو کنه پاغي باندې هغه چې دغه وړو کورنۍ ډیره زیاته پریشان و اوس تاسو امبیسي سره رابطه کړئ امبیسي ته څه وچې دي موږ ته امبیسي دلته دا ویلو چې موږ کنټریکټ نشته چې موږ مړی ووسو د امریکایي حکومت سره دغه څه سیچویشن په هر جاز کې پیای کې 15 مړي اجازه ته سلور مړي جيب آل لړ پای کې وو جمعې پر ورځ او دا 15 مړي دی نو د دې د پاره زمو خدا دغه چې په هر مړي باندې 2.5 رنگه خرچه راځي د پیټه نو هغه مونږ بالکل باقاعده خپل مورګری چې کوم یو هغه مونږ راغونډ کو هغه اس مسله نه مونږ خو الته کې امبیسي چې د خپل کاروایی نه کی لگا چې دې کولی نو دا بالکل باقاعده د زیارت په ورځ په حق رسیدل زموږ د ارور الله دې سره د خورو بغي نو مطلب دی چې دې باقاعده جمعې په ورځ باندې د خپل چې دا په 2 بجې باندې دې جنال وته دي نو دی والله د زیارت پر زموږ د په حق رسیدل د حالانکه د پولیسو پروسس د هسپتال کوم پروسس چې هغه له په خپل تلم دا سم په خپل لاس باندې کړی خو د پوز دا کوم چې ملیشیا خو یو مسلمان ملک ته نو دغه ته ولې نه خخې جنو دا ځنه خلک دا دریز دری چې موږ په امریکا په اروپا کې نه خخو په امریکا اروپا کې چې کم نه ډیره پښتانه سیمه شته چې کم دلته تش پښتانه پاتې کې د مسلمانانو خپل قبرستانونه دي خپل حساب کتاب دي خو بیا هم خلک وایي چې ځنه خلک وایي چې موږ مړ وړو خو بیا هم زه دا تاسو کوم دغه ته ولې نه خخې دا تاسو ته کړه د کورونه نه ولا
بالکل جی د دغه لک یو مشر ورم دلته دی نو موږ معلومات کړو باقاعده نو لکه حالانکه چې دغه لک هغه نو ما ظاهرول نه شولې کور والته بیا به وجه دغه صحیح سم ده په دې بل نور خبرې کوم دا زه په خپل کوشش کوم چې په ملیشیا کې د پاکستان سفارت د پاکستاني بایسه سره رابطه وکړو او تاسو ته وکړو چې صحیح حساب کتاب دغه تاسو په خپل باندې یو خبريال په حساب باندې موږ هم کو غواړو چې دا تنت چې کم دینو دغه په صحیح طریقه باندې د مړی د جسد چې کم دینو هغه د کورونې ته په صحیح طریقه باندې ورسېږي ځکه چې دا یو غم دی او په دغه غم کې دغه کورونو سره درېدل دا چې کم دینو زموږ استاد یو رقم فرض دي چې دغه کورونو سره درېږو او په دې باندې ډېر خلک د هغه خلک په پوېږي څوک چې د خپل کورونې غړي او بیلی او دغه شانتي چې کم دین په مسافرۍ کې دغه خلک مسافر د خپل کورونو ژوندونو خکول لپاره ملیشیا انډونیشیا امریکا جاپان او دغه ملکونو ته تللی وي عمران کارپټ والا مختار صاحب مننه کوم چې ډي وی ته وخت ورکړو سره خبرو کړو جناب ډیر مننه قدرمن کتونکو دا عمران کارپټ والا تاسو د خبرې اترې وره دي اوس به تاسو بوزم نیویارک ته سوشي بو کې نیویارک نو ما سره ملګری کیږي ناصر صاحب سره خبرې اترې کو غزا اول هغه ته وایم چې ما سره په سکایپ باندې راشي نو زاغی ته کوشش کوم تاسو کامنټونه پیغامونه هم وایم تاسو د مختار صاحب خبرې وره دي کنه او تاسو دا خبرې وره دي او هغه وی چې دغه تل کې چې کم دینو حالات ډیر خراب دي ژوند ډیر په دار باندې مطلب د پښتنو دی وخت د کورونې د وجنه او اختر په کور کې منځل شو او زه راځم تاسو کامنټونه تاسو پیغامونه ته دا وخت بیا تاسو بوزم نیویارک ته پروګرام کې راځل غونډه ټایم پاتې ترغی پورې بز تاسو کامنټونه پیغامونه د پروګرام برخه جوړ کما کوم چې تاسو مونږ ته را لګلی خو پروګرام د خپل ملګرو دوستانو سره خامخا شریک چې دی مسافر او غږ تر هر ځای پورې ورورسي او دوی هم چې کم دینو مطلب دا دی چې د خپل اختر خوشاله تاسو سره په کلو کې ونمانځي ځکه چې دوی مسافر دي او وی مسافر یم د وطن پسې مزړه چوي دغه شانتي کیسې دي کنه نو تاسو ماته چې کم دینو زه ناصر صاحب ته وایم چې ناصر صاحب ماته د نیویارک نه راځي په سکایپ باندې چې هغه ماته په سکایپ باندې کالو کی تر هغه به تاسو کامنټونه پیغامونه هم جوړوم د مسافر خبرونه د اختر د پیغامونو خبرونه د تاسو غواړي پیغام راولېږي د خپل ملګرو دوستانو لپاره لیګل غواړي چې تر اختر مبارکي ویل غواړي اختر چرته روان دي څنګه روان دي په کوم حالت کې روان دي دغه خامخا موږ سره شریک دي پروګرام په نومبر برخه کې ماته تاسو نیویارک ته بوته ناصر صاحب ماته په سکایپ باندې کالو کې تاسو ما غوړي ما ته په سکایپ باندې کالو کې تاسو هالو ناصر صاحب ما ته په سکایپ کالو کې تاسو دې موږ ته په سکایپ باندې کال کیو د کته ټلیفون بوته کې نو دا خبره چې سکایپ باندې کار باندې غایډي روکا شو په دغه کې سکایپ کې بلا کسان دي ریکوست را لګي سو کوئی موږ سره واخلې کامران صاحب مو حیات الله صاحب مجبور صاحب مو محمد ناصر صاحب دا محمد ناصر صاحب ناصر نزار حسین صاحب هم وي ټول باخله نمبر په نمبر به ټول تاسو راولم او دغه شانتي رحمان او رغزه صاحب وي چې عید مبارک ټو یو اند یور فیملی بیسټ ویشز کنه دغه شانتي کیسې دي او بیا چې کوم نه نو ها دغه شانتي بیا پسې لولی احمد دان کې شوي چې سخت چکاري ورکه مسافر دی بي ویزه نو بس تم مزه اخلا راشه ګوره چې کوم ته مم دای راوستي تر راځه کنه هاي دیس از نستا سر کنه پلیز کال ها رحمان همدر صاحب وی ګل شاهین د بونیر نه ما ډیره مننه کوم چې ګل شاهین بونیر د بونیر نه ناصر صاحب تاسو خپل موبایل په پراتو باندې کې زه غواړم چې تاسو سره خبرې اترې کوم ځاته مخامخ کړئ تاسو کنه فضل پی ټی آی وی چې عید مبارک مونږه پوره پی ټی آی ول تر اختر مبارک وایو سره ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ عادل شاه صاحب چې عید مبارک ټو آل مسلم برادرز اند سسټر ټول مسلمانانو ورونو خويند ته اختر مبارک وي او دغه شانتي اصغر خان وی چې السلام علیکم د سعودي عرب نه اختر مو مبارک شه جنید وی چې د جاړي خفه ده ولې خپه رور کنه او رحمان الله صاحب وی چې سلامونه وعلیکم سلام سمیع الله عابد وی خو اختر دی مبارک شه دا وخت را سره د امریکا د نیویارک ایالت نه دا وخت ما سره ناصر صاحب د سکایپ په لیکه ملګری شوی د مسافر اختر په نیویارک څنګه هغه مسافر چې وسره د کورنۍ غړي نیوي ځان له روزي څنګه تیرې کړي اختر څنګه مانځي او دغه شانتي وخت می ناصر صاحب په جمعات کې لیدل د جمعات تم تر کور چې تاسو ته کوم د موږ د جمعات کې څنګه شوی په نیویارک کې ناصر صاحب په خیر راغلی ستړي مشه السلام علیکم وکیل خان تاسو ټول ته په خیر علي څنګه او اختر مبارک شه مننه تاسو دې مبارک شي اختر دې څنګه روان دي ناصر شکر الحمدلله اختر ډیر مزیدار په دې دی چې مونږ سره اول فکر و چې د منځ بس بندوبسي ځکه چې اجازه خوونه نو د مرګرو وی چې کې دي چې مونږ په کور کې مونږ کو خپل درې سلور مرګري راغون شو بیا مونږ ته دلته پته ولګیدا چې دلته په یو جمعات کې د لیمیټډ کسانو رجسټریشن اغي کو لیمیټډ مطلب د لیمیټډ نه مطلب دا چې محدوده کسان لس 15 کسانو جمع بکیدلې بالکل نو د لس 15 لوی جمعاتو ډیر پارک کې اوغه کې مونږ تقریبا لس 15 کسانو اوغه کې خو اشفاق پټه فاصله ساتلی و انټرنس کې سینیټایزر کو نو ډیر خولي طریقه او خولي تنظیم کړو الحمدلله مونږ ټول مرګرو اوغه کې با جمعات مونږ کو
واجی او دا وخت زر سوق دي کمره کې زر سوق دي سپه خوي لګیا سه سره زه وتا سره ټول زمونږ د مرګري را میدان ته ټول ملګری را میدان ته خو موبایل ډېر نه موبایل ډېر موبایل غنیک بر سه ته ما ټلیفون وکړ چې په فیسبوک لایو کې وته په ډي وی د لاري ورته مبارکي و را مخامخ کا ټول را مخامخ چې یو وینم کنه دا چې دینو دا د حبیب الرحمن زما مرګري د سوال السلام علیکم حبیب الرحمن صاحب السلام علیکم اختر مو مبارک شه اختر مو څنګه روان دی حبیب الرحمن صاحب دا چې دا د اسد باچا او کفیل جان اسد صاحب او کفیل جان صاحب ډیر نه تاسو دومره راځم شي یو بل نه یری کنه نیویارک خو ډیره زیاته کرونا دا کرونا خبرې دي مونږ اصل کې په یو فلیټ کې د مرګري چې مونږ یو کنه نو دا ټول مونږ د 2.5 میاشتې داسې کوارنټاین شوی په خپل په یو امارت کې چونکی اوسو نو مونږ ځکه د یو بل نه دغه نه کو کنه ها مطلب دا چې تاسو بچي او ټلیفون وته راغی ناصر صاحب ته ټلیفون راغی دغه مسافرې حال دی کنه خبره به ټلیفون ته راغی ناصر صاحب کنه تر موبایل لک سری او اوس لک چې کم دی نو غنی اکبر صاحب ته ونیسه غنی اکبر صاحب وینم غنی اکبر صاحب السلام علیکم ورنږدې شه وته لګو ته ورنږدې شه ولګو ته ورنږدې شه وته السلام علیکم اختر مو مبارک شه روزي تراوی نه کنه اوس په ناصر ته تاسو نه وست لمایره د مخ سره سو کما غټ نه ولې خیر دا پکې راځي دا خو روزي سره کور کې گیر شي یو کنه دا پکې ټوله څنګه اخترم څنګه روان دي غټ شي او وجودم غټ شي دی ورزش شروع کو نه ټیک پښو ان شاء الله مرګره دی تاریخ د پېښور تاریخ صاحب سلامونه کابلی پولاو پخکړې دی او هغه د پار راغلی یو د زیتا او صحیح او دا مونږ تم پکې بل نه درکړه ډي وی والم پکې د کور چې ټل چې کم نه په ور کې په باران کې په سیده کې په طوفان کې دغه پښتنو سره ولاړ او هغه چې کم نه ډي وی والا د نه هیر دی ګور چې کم نه دا ګور کابلی پلو به یوازې خوري بالکل هغه په خور کې کارخانو کې چې کوم پلو پخېږي اک شانته کابلی پلو پخې تاریخ بای ته خډيره مننه کو درځو دغه پلو بخم خاخرو او وسره دی وخت چې کم نه غریب بر سره تلک مخامخ د سره دوه خبرې کول غواړم او بیا چې کم نه بیا نور ملګرو سره خبرې تاسو اختر څنګه تیر شو تاسو څنګه مسافرې کې اختر څنګه کله تیر شو روزیم ډېر خپل موسم یخو او دا یو الله را باندې ډېر غټ کرم کړو جمعهونه بند خو موږ یو جمعه ته الله ورسولو جمعه کې یو 1500 کسانو سره موس کړی دی او الله دې په خپل در کې قبول کړي امين الله دې وکړي چې قبول شي صحیح ده او تاسو چې کوم د ملګری چې یو ځای ناس نو یو بل نه خو یې راځي چې تکرو ناصر کې چې تکرو نه خدای مکا ټول کوارنټاین یو دا ټول د 3 میاشتې راځي بار سوق نه دی جواب چا نه کړي بار سوق نه زی دا ټول مونږ په کمرو کې راګيري او دا کفیل جان داسې نه جوړ ملاست دې در سره غم دې خدای مکه چې د مسله خو نشته د خو برابر څه ته بیګه خوب نو کړي نو مانسره پسو دو شو اوس ډوره راتونو را پانسو نو کپړو تم سم نشو بس تاسو را روان شو سره تاسو ټول یو ځای پاتې کیږي په یو فلیټ کې په یو ځای کې پاتې کیږي نه فلیټونو خو زمونږ دوه درې یو خوا کې دي کنه واکینګ ډیسټنس باندې زمونږ کپیل جان ځان لا پاتې کیږي طارق کی आवाज پاتې کیږي او زه خان لالا او سیف ځان لا او غن اکبر خو ابسلی خپل فیملی سره خاص ټول زمونږ گاوند دی نه او بل من دا تاسو کو تاسو چې غن اکبر د خپل کورانه سره پاتې کیږي کورانه والے تاسو نږدې پاتې کیږي نو غن اکبر بدل چې روجمات هم درلېګه کنه څنګه غن اکبر صاحب الله دې ولا دغه ور کې غون سالم روجا پښمنی او د ماخامه راله باقاعده روټه او پکوړې او سالن ار سره کړی دي خاصې درلې کړی دي صحیح ده سم ده او اسف بچا صاحب چې کم نه تاسو یو ځای پاتې کیږي اسف بچا زو او خلالا حبیب چې دی موږ درې والا یو کور کې د مسافرې د اخترونه د مسافرې د روزي بیا د کوارنټین خبره بیا د نیویارک هغه تاسو د موبایل ځان ته په یو ځای باندې چې تاسو کم نه تاسو ما تصویر برابر جوړ شي کنه چې تاسو روانيږي نه کنه نو تاسو په ځای باندې برابر کې تاسو سپور دغه برابر تاسو بیا راځم بیا ماته کټوي مخه چې کوم کټوي پخ کړی دا ګوره په خپل کټوي دا تقریبا را لا تیار شو ها صحیح ده دغه بم وینو کنه او تاسو ځان ته ملګرو ته واچوي ځان ته روجي واچوي چې کم نه نو کنه هغه لا تاریخ باندې روړي بدایره سرپول والا دی یاسر زمان سے بتا سو پیجن یغه وی چې کنوی ایډ گریټینګ ټو آل فرندز ان نیویارک یاسر زمان سے فکر کوم چې مردان تاسو ته میسج را دیږي د خیبر په زمونږ د طرف نم یاسر زمان بای یو زمونږ ټول مرګرو ته ډېر اختر مبارکي صحیح ده صحیح اختر مبارکي وته تاسو چې کم دینو دغه مخکې روجي دا لومبي اختر روجي په امریکا کې تاسو کنه دین روان دي روجي اخترونه تاسو تیر کړی ناصر سیدلته زما دا سلورم روجا په نیویارک کې زما سلورنیم کال او شو په نیویارک کې دا روجي او دا اختر د نور روجو د نورو چې کم نه د نور اخترونو څنګه بدلو څومره بدلو
دا ډیر بدلو ځکه چې دې سره دا کم یره شامل و د کرونا نو دا روجه چې ونه زبو ته ویم چې دا کوارنټاین کېدل چې دي کنه په دغه کې ما 2.5 میاشتې تیرې کړې په کمره کې دا ډېر سخت وي ځکه هغه پابندي داسې شی دی چې ته بار نشي وتی نو مونږ په هغه ورځ خبره کوله چې الله دې د جیل نه ساتي مثال د جیل ډېر ګرانې دغه کني روجي خپل برکتونه او عبادت اخو شکر الحمدلله خو پورا موکړو خو بس دغه وا چې دا جاب نو خپل کور کې ناشته وا نو دا لګه تکلیف دی وا دا تکلیف او جابونه چې نشته روزګارونه نشته نیویارک ډېر ګران ایالت دی نو بیا دغه خرچې څنګه گزارې څنګه کوي نو بس شکر دې دا سلګه ډېر جمع پونجي چې ونه په هغه باندې لګیا یو او بس هغه دغه کو او اوس را سره حکومت هم دغه کړی دی ځکه مونږ ته ټولو مرګرو ته هغه سټیمولس چیک ملو شوی دی دا سټیمولس چیک پکې لاسه چې دا لږ زموږ اوریدونکو ته وایي کنه سټیمولس چیک څه ته وایي سټیمولس چیک ګورنمنت د امریکای ګورنمنت تقریبا هر کس لور کړی دی یو کس لا $1200 چې بیا چا سره فیملی و نو د خاون 1200 او د خزه 1200 مطلب دا $1200 اوس مثال په توګه زه یوازې تنیم مثال په توګه نو حکومت مال $1200 راکړي کما واده کړي زما خزه ته هم $1200 ورکړي دي دا څه بالکل خزه له هم $1200 ورکړي دي او بیا چې سو ماشومانو د ماشوم په سره 1500 ورکړي دي ها 1500 ورکړي دي صحیح ده نو مطلب دا دی چې نو پاغي باندې گزاره کیږي دغه په نیویارک خو ژوند ډیر ګران دی شیزونه ډیر ګران دي یاره واقعي دا تاسو خبره ټیک ته ځکه چې خرچې ډېرې زیاتې داسې چې انشورنس ټیک مختلف ټیکسونه دي او بلا سیزونه دي خو یاره شکر دی زه دا مهم چې په دې سخت وخت کې دا یو زه د ملک ډېره شکریا ادا کوم چې دومره غټو خلکو انامپلایمنټ په دې نیوز کې چې ورونو 96 میلیون خلکو دومره خلکو دغه کړی دی دا انامپلایمنٹ دغه کړی دی نو دونه خلکو ته دا پیسې رسول نو دا د اپریشیټ کېدو دا چې بیا هم ډېر یو هغه سوي وته هغه دغه په خو شو کنه گزاره په وشو چې امداد وکړو ها گزاره په وشو صحیح ده سم ده او تاسو چې کم دغه ته پښتانه ډېر زیات دي په د نیویارک په کومه برخه کې تاسو زه په نیویارک نارت بیبلون کې اوسم تاسو غواړم چې دا کیمره دې بل تر ته توکې دا نور ملګری مر سره ملو کې چې دې سره دی وویني دې تر موبایل تاسو کله دې ته ونیسه لکه مننه به زه غواړم چې سره خبرې اترې وکم او دوی سره د دینه مو پښتنه ما سره وخت په ختمېدو باندې د پروګرام سره ته رسیدل دي خو غواړم چې نور ملګرو تر موبایل کیمره که تاسو ته واخلې شي دې ته نیوي شي لکه ته چې دې سره خبرې وکم ناصر صاحب دا اوس حبیب الرحمن شو حبیب الرحمن صاحب تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتي په سیمه کې د سواد سره د سواد سره تعلق ساتي سواد کې خلک خبر دي چې حبیب الرحمن سے 2 میاشتې په کور کې دلته خلک کوئی دا غپ ته کارونه ابل از مې د منګوري ویډیو کته وی ټریفیک جام پکې بالکل د منګوري دا راته یو ملګری راته را لګل دا او ټریفیک بالکل جام دی دا پروا ده چانشته چې کرونا شته او کنيشته او دنیا چې کم دینه په کرونا اخته ده د صوبایي د چې کم دینه ینګ ډاکټر اسوسییشن چې کم پریزیدنت په خیبر پختونخوا دا غ صدر سره مې خبرې کولې هغه چې هر دویم کس لا ټیسټ کې کرونا ده پکې خو خلک احتیاط نه کوي تاسو دا خلکو ته ویلي چې کرونا په سواد کې خلکو ته وایي چې کرونا ډیره زیاته چې کم ده جدي ده ډیره زیاته چې کم بناګانی وکړي سوي ښه ها وزم په کلی کې مو سوار 15 کسان وسو لکه دغه پازیټیو راغلي دي سوال 15 کسان پازیټیو راغلي دي مثبت راغلي دي صحیح او بیا هم خلک احتیاط نه کوي نه احتیاط نشته صحیح احتیاط نشته سبا وایي هغه خلکو ته بسوای چې کوم احتیاط نه کوي نو احتیاط په کار دی ځکه څنګه حالات او ټول دنیا د حالات خلک ویني ها صحیح ټول دنیا د حالات خلک ویني نور ملګرو سره مې ناصر صاحب ملو کې ډیر مننه کوم تاسو حبیب صاحب ډیر مننه خوشاله اوسئ یو جهان مننه چې تاسو ها اسف باچا صاحب څنګه اسف باچا صاحب د کم ځای دی زه مردان یم مردان یې تاسو مردان بینک روډ مې کتل ته هم رشکی او چنچان راوتري په بینک روډ ګرځي او کنه ته خو لاک ډاون چې ختم شنو خلکو دغه چې کوم نورمال حالات کې برابر دغه نه زیات وتی کنه هغه خلکو د اختر سوداګان او دغه شیزونه پاتې وو ها دغه شیزونه پاتې یا نو بس هغه سره چې کوم نه خلک ته به خلکو ته سوي په مردان کې به خلکو ته سوي بچا سه یره زه ورته چې احتیاط کوئ احتیاط ضروری ډیر زیات ضروری دی صحیح تاسو بوته وای چې احتیاط کوئ تاسو کیا چاته شوی څنګه تاسو چې هغه ینګ ډاکټرز صدر وای چې هر دویم کسانو هیڅ ته پته نشي چاته شوی دی او څوک چاته کرونا شوی دی او تاسو یې خوا کې ناشته کنه صحیح چاته کرونا شوی دی تاسو خوا کې ناشته صحیح احتیاط ځکه چې یو خو زموږ ملک کې دونه ریسورس نشته دونه وسایل نشته چې د هر سړي ټیسټ وکړي یا هر سړي د بیا علاج وکړي شي صحیح
احتیاط وکړي کنه. سم ده، ډیره مننه کوم باچا صاحب. اوس بل ملګری سره مې ملو کې سره مې خبرې وکم. کفیل تاسو رقم ځای په سیمه کې رقم ځای پیښور پیښور کې هم خلک لګیا دي ګرځي لګیا دي چکر وي ته بسوي ته والله خلک نه پويږي د خلکو د ژوند لیدل نه دی موږ خو لیدل لري هغه د ناصر دي سرکور کې الګ پاتې کېدو هم د دې دیوځي ناغه شو کنه وفات شوی نو دی د ژوند لیدل نه دی په یقین نه کوي نه کوي بالکل به یقین نه کوي. نو حالانکه زما رورم پکې شامل ده هم په یقین نه کول. نو ما ورته به ایکسپلین کو چې یار دا خو دا سیز مطلب ایگزیسټ کوي دا سیشتره دا شتري او مطلب دا د په دې باندې کې احتیاط کول پکار دي. بل ملګری کفیل صاحب ډیر مننه کوم اختر دی یو ځل بیا مبارک شه ټولو. نو بل ملګری ان اکبر صاحب تاسو د کم ځای په سیمه کې؟ نو هم د مردان مو وکیل خان صاحب مردان کې د کم ځای؟ زه مردان کې غړي کپورا مزو غړې او غړي کپورا نه بل مې سټلایټ باندې کاته ولاندې الته کوم بل خلک ګرځي په غړي کپورا وړو کې ته بازار د دومره خلکو تراوتري هغه دوبیانو ته دولت او ګمبت ته کم غړي دی هغه شان ډاټسونو پورې خلکان غتي ایته بس وای دغه بس موږ ته ډیر څه وایو ډیر مته وای پرون په ټي وي باندې وای پر پلاور کې او تاسو کو زنانه نه نو تیارې زما خو کزنو په امریکا او استرالیا کې دی په انګلند کې دی هغه چې دا دروغ د نمای دي د خپلوان کم ځای کې دلته خو دنیا غرق شو دي ته ولې دروغ وي خلک د دروغ خلک په نه دي نه پوي دا سیدا تاسو وایي چې احتیاط یو ځلم بیا اختر مبارک شه اکبر صاحب ډیره مننه کوم چې ډیوی تم وخت ورکړ سره خبرې ترې تاسو وکیل خان اروچ خیم چې کومه تیار شوي هغه راته کیمرا وته توګه کنه نظر کیمرا وته توګه چې کم دین ولې مو ته پسخه کابلی بولو دی خدا اورګه یو منټ چې خپل اوردونکو ته مو خیم د مسافرۍ کې کابلی پلو چې کم پخ شوی دی دا اوس کې پرتی دی غازر لګو تر موبایل لا برا کړه برا نه وته ونیسا کشمش تی اوس کې او دا غازر یا پیسز دی وانس کې لاندې پکې غوخه او نور څه دی پکې سمدا سیدا ناصر صاحب سیدا سمدا او دا څه دا رساګ دی اوف دا په پرمایش دا ساګ دی غوړم پکې ډیر کړی نه دی دا زمونږ رور تاریخ پای دا د فصلې کړی دی طارق صاحب د لاس چې کوم دنو مرګري زیر صفاتونه کوي. طارق صاحب تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو سره په بس دعوت قبول کو دارالو پس د اختر د مو چې مسافر د زم زم دیم په یو ځای پاتې کې فیملی نشته مو چې زره غب شپ وکړي صحیح غب شپ مو لګي. ډیره مننه کوم طارق صاحب تاسو یو جهان مننه. ناصر صاحب تاسو هم یو جهان مننه چې ډیبی ته ډیره مننه چې مونږ یاد کړو زمونږ پیغام د ټولو خلکو ته ورسول زمونږ د طرف نه یو واری بیا ټولو ته ډیر اختر مبارکي او الله هم خوشاله او آباد لره. ډیره مننه قدمونو کتونکو دا ناصر صاحب سره د نور ملګرو آصف باچا صاحب او دغه شانتي غنی اکبر صاحب او دغه شانتي نور ملګرو تاسو یې خبرې اترې وره د کفیل صاحب چې د مسافرۍ اخترونه څنګه دی او هغه خلک چې کرونا سره غب شپ ته د دوی خبرې تاسو وریدلې چې کرونا څه شي د ډیرو خلکو پکې خپلوان بیل دي. زه د ډیره مننه کوم چې خپل وخت مصروف وخت نه وخت وېست راغلی موږ سره خبرې اترې وکړې دوی چې دوه میاشتې وشوي چې دوی په کورونو کې گیر دي او دغه شانتي بهر نشي وتلې نو دغه شانتي په کورونو کې راګیر دي او بیا هم مطلب دا د امریکای غونډه ملک دوی چې دوی په نیویارک کې د دونیو میاشتو په کورونو کې راګیر دي ځکه یو ورځ شي چې دا ټول چې کوم دي ته پته چې دا خلک بهر نه دی وتی دا دوی عملګری دي چې سره ملو شي ویني ځکه یو بل سره داسې کولو ملاويږي کني اسی دي د بهر نور چې دا پته وته نیوي هغه خلکو سره دوی بيخینه ملاويږي څوک چې دوی ته پته لګي چې بهر نه راغله او چې دا کرونا می ناصر چې کوم ځای کې پاتې کیږي چې دغه موبایل دغه سکایپ باندې موږ سره ملګری شو ناصر سره په کمره کې یو تن پاتې کېدو د نن تقریبا میاشتې ونی مخ کې هغه ته کرونا شي او خپل ژوند د لاس ور کړی دی دغه د کفیل نه تاسو ور چې دغه شانتي وته شی او دغه شانتي کفیل هم وي چې زما رور بنه منله خو الله غي یقین شو چې په خپل پیراغله ډیر قرانو خپل غړي بیل د اختر موقع د اختر په دې خوشالانو کې هغه قرانو سره ودرېدل ډیر پکار دي چې د کرونا د وجې یا د نورو بیمارو د وجې خپلوان بیل دي او د اختر یوازې تیری دي کې داسې خلک کوم چې د غي د سر د کور د سر کسان یعنی د آمدن کسان چې کم دینو اغوي په دغه کرونا باندې مړ شوی دي او اغوي چې کم دینو سوي وتا په دغه کرونا باندې مړ شوی دي او دا وخت اغوي د دې کورونه به سری پاتې شوی دي او دا اغوي د الله تعالی دغه د دوی لپاره دغه اسره جوړ کړی دغه غړي د کورونه مشران سربراهان اغوي ته تللی دي. نو تاسو دا خبره اترې وره د ټولو ملګرو د ټولو دوستانو چې دا په ماته ثبوت له او نیویارک مې شروع کړل د خبرونه او په نیویارک مې ختم کړه. د نیویارک نه مې اول د علمزي مجاهد صاحب د کور نه التنا اغوي موږ سره ملګری شو د اغوي بچي حمزه ساحل او علمزي مجاهد جانان چې شمشته تر باندې خلک پیژندل کیږي هغه نم اغه سره شروع کړل بیا دغه نه پس تاسو مو بوتله سعودي عرب تک بیا ما بوتله قطر ته بیا مې ملیشیا ته بوتله واپس مې چې کم دینو بیا نیویارک ته راوستلې تاسو دغه ټول خبره تر ور د پروګرام د خپل ملګرو سره خامخا شریک او دغه شانتي مې واشه سه پته نشته اوس مو یقین مې نه کیږي شاکر نثار
ریاض صاحب د دوبۍ نه سلامونه قبول کړي، ډېره مننه کوم. او عالم افریدي صاحب پاکستان کې څومره ډیت شوي دي، د 1400 نه سیوا دي کنه، او د 53,000 نه سیوا کیسونه دي کم چې شوي دي. کبیر احمد صاحب اختر د مبارک شه دوستانو سره ما ملیشیا کې مننه کوم. ما کوشش وکړ چې ډېر کامنټونه ډېر پیغامونه هم د پروګرام برخه جوړ کړم او وایم خو که څه پاتې شوي دي د هغې لپاره تاسو نه بخښنه، بلکې ډېر رانه پاتې هم شول او دغه ټولو ته به زه چې کوم دی جوابونه وایم وخت په وخت باندې، او تاسو چې کوم دی نو چې چېرته هم یې خپل حال راته خامخا ولیکئ په دې کامنټونو کې چاته د اختر مبارکي ویل غواړئ، خپلې مور ته ویل غواړئ، خپلې کورواله ته ویل غواړئ، خپلې خورجانې ته ویل غواړئ، خپل روډجان ته ویل غواړئ، ګاونډیانو ته ویل غواړئ، مسافرو ته ویل غواړئ، چې چاته هم ویل غواړئ په دې کامنټونو کې خامخا ولیکئ. او چې دا او ته ووایئ او څه په زړه باندې سار باندې د دنیا په کم ګوټ کې دا راته خامخا ووایئ، او په څه حال کې د کرونې سره د اختر په خوشحالو کې دغه ټول به ماته وایئ. نو زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت چې چېرته هم یې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ، او په دې خپرونو کې به زه تاسو راتلونکي څو ورځې بیا نور ملکونو ته نور هېوادونو ته خامخا بوځم، ما سره خپلې رابطې خامخا شریک کړئ. څوک هم چې غواړئ په نورو نړۍ کې چېرته هم یې زه به تاسو په دې پروګرامونو کې راولم او وخت په وخت باندې به خبرې اترې کوو. نو زه د نه اخلم اجازه چې چېرته هم یې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ، د لوی الله په امان او خپل ډېر خیال ساتئ، په کور دننه اوسئ، د لوی الله په امان.